تیرولو په حواله سره خبرې ته کوم د واپسي په حواله سره. نو په حال د مونږ د متاثرینو هغه خپل کوم سیکشن دی د 2,50,000 اور 50,000 پر منت اور کرایمت کې هغه سلسله اوسم روانه ده. هغه کې ریوریفیکیشن زمونږ هغه پیل اپشن چې هغه سر لنه رسیدلی دا ورسره به ان شاء الله مونږ یو جرګه شوی هم ده. بل یو میټینګ به مونږ ارینج کوو چې د مونږ د واپسي متعلق هغه خبرې اترې به کوو. نو ان شاء الله په دې کې لګیو چې دا پیل اپشن مونږ کمپلیټ کو ورسره به د واپسي تدابیر او طریقه کار ان شاء الله جوړو. په دې کې تقریبا 70% ورکړی شوی دي او 30% خلک چې کوم دي تیرا هغه پاتې دي. اوله سلسله روانه ده اله کمپلیټ شوی نه داسې خاص عملیات نه دي روان. زی بزی بیا کله دوزوشي او هفته کې ورځ نیم داسې خاص اپریشن نشته دی. سره خبره دا چې تاسو تیرا خالی کړئ یا نه بعد 2 میاشتې ټایم به مونږ لاره کوي چې مونږ خپل عملیات سره ورسو. نو چونکې د 2 میاشتې خو هغه نه پوره شوي دي او اوس په بل د واپسي مونږ خپل خبره د دوی سره ډیسکس کوو. خبره وکړو چې مونږ واپسي بس پروګرام مونږ له کوم جواب نه ملو شوی چې تاسو واپسي شته دي یا نشته دي او نه مونږ په لا سبمیټینګ کړی دا مونږ لري ریاست وایي. دې کې او صوبایي حکومت هم شامل دي اسټابلیشمنت هم شامل دي دې کې وفاق هم شامل دي. دا مونږ ته وایي مشترکه مونږ ته وایي دا یو نشي کېدلی چې یو فریق مونږ د ذمہواری واخلي.